د مزار شریف ښاروالۍ د شپږمې ناحیې امریت سږکال د دې ادارې تر پوښښ لاندې سیمو کې دوه پراختیایي پروژې پیل کړي دي. د دوی په وینا په دې پروژو کې د جمعه سک سړک د دویم فاز قیراچونه او د اوبو د یو کانال جوړول شامل دي چې د ښاري زیربناو د پیاوړتیا په موخه پلي کیږي. امسال دو پروژه زیر کار داریم که یک پروژه قرارگاه جمعه سک است، قلیزی سرک و دیگر پروژه پارکای صنعتی. این پروژه داریم انشالله یک تکمیل شد. انشالله شوالی کوشش میکنه که پروژه باقی مانده که کم ساعت باشه او را در نظر گرفته و او را کار میشه. هدف از پروژه ما بخصوص پروژه قرارگاه جمعه سک فاز دومیشی است که عرضه خدمات برای شهروندان شود. یا سالیان متمادی سرک متاسفانه قیر نشده بوده که مردم مشکلات به اندازه زیاد داشت، خاکباد و در ضمن همین مسیری است که پارکای صنعتی در وجود دارند، عبور و مرور موترها خیلی زیاد است. ما به خاطر سهولت برای این شهروندان بخصوص قرارگاه جمعه سک پارکای صنعتی انجام دادیم که سهولت برای شهروندان شود. ورته مهال د دې امریت له نورو فعالیتونو څخه د عوایدو راټولول او د دې سیمې پلورونکو ته د نرخلیکونو ویشل دي. دوی وایي چې د روان کال په لومړیو دوه روبو کې له بېلابېلو برخو څه باندې 12 میلیونه افغانۍ عواید د دولت خزانې ته راټول شوي دي. هر ماه از شوالی برای ما نرخنامه داده میشه از تنظیم مارکت برای مدیر ما. باز ما به هر دکان یک نرخنامه را میدیم که به این نرخنامه مطابق همین نرخنامه شما پروژه خوب بکنین. ما میریم و انشالله هر ماه که آمده ما نرخنامه نمانیم و نرخنامه را توزیع کردیم. در دو روبه اول دوم ما توانستیم بیشتر از 12 میلیون یعنی 12 میلیون و 244 هزار افغانی از بخش صفایی، تکس ساختمان، جواز و کرای موقت عوایدی است که ما به دست آوردیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار په شپږمه ناحیه کې شاوخوا 12,000 کورنۍ استوګنې دي چې د یادې ناحیې مسؤلین او کارکوونکي په بېلابېلو څانګو کې دغو کورنیو ته په خپل وخت خدمتونه وړاندې کوي.